سلام، بیا هم ستړي مه شئ. سعید صافی یم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د ژورنالېزم د برخې استاد. نن زمونږ شپږم لوست دی. د شپږم لوست موضوع مو سرچینه ده. لکه څرنګه چې په ژوند کې هره برخه ځان لپاره مسؤلین لري، که هغه د دولتي نګاه نه وي او که د همداسې ټولنیز ژوند له نګاه، هر څوک د یوې برخې مسؤلین دي او یو مسؤلیت په غاړه لري. او همدا شان اوس خلک کوشش کوي چې د یوه موضوع په اړه یا د یوې پیښې په اړه د یو خبریال ریپورټ یا خبر د ځان سره مسؤلین د سرچینې په توګه ولري او د مسؤلینو له لورې تایید شي. او هغه څه چې د مسؤلینو له لورې تایید شوي وي خلک پرې زر باور هم کوي او خلک همدغسې په معلوماتو پسې ګرځي هم. نو نن د سرچینې په اړه غږیږو. د سرچینې اړوند ځینې مهم مسایل دي چې باید ټول ژورنالستان پرې پوه شي او د وړاندې خبر واوسي. لومړی خبریالان باید اړینې سرچینې وټاکي. اړینې سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې ضروري وي د یوې موضوع په اړه او باید هغه وغږول شي. مثلا یوه پیښه شوې ده یا یوه موضوع رامنځته شوې ده، د موضوع اړوند ضرور اړینې سرچینې وي. باید اړینې سرچینې د یوې موضوع په اړه وغږول شي، په خپل ریپورټ کې راواخیستل شي. بل باید د موضوع اړوند سرچینې د خپل ریپورټ لپاره انتخاب شي. موضوع چې څه شی وي د همغې په موضوع اړوند ضرور سرچینې هم وي. همغه کومې چې د موضوع اړوند سرچینې وي باید همغه وپوښتل شي. که چیرې د کرکټ یوه لوبه څه ترسره کیږي، تاسې باید د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات وانخلئ، ځکه چې بهرنیو چارو وزارت د کرکټ اړوند نه دی. تاسې باید له کرکټ بورډ څخه معلومات واخلئ، ځکه چې د کرکټ اړوند سرچینه د کرکټ بورډ دی. خو کیدای شي چې د کرکټ کې یو اړخ د بهرنیو چارو وزارت اړوند شي. هغه صورت کې بیا ته د بهرنیو چارې، ځکه چې هلته بیا بېله موضوع رامنځته کېږي او د بېلې موضوع لپاره بېلې سرچینې بیا رامنځته کېږي. خو د کرکټ اړوند چې کوم معلومات ته غواړې باید ترلاسه کړي، هغه باید له کرکټ بورډ څخه واخلې او غوره سرچینه او اړینه سرچینه چې کومه ده او د موضوع اړوند سرچینه هغه کرکټ بورډ دی. باوري سرچینې ټاکل یو خبریال لپاره د چې کله کار پیل کړي نو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دا باید باوري سرچینې وټاکي. باوري سرچینې موږ څنګه پیدا کولی شو؟ که د یوې موضوع په اړه یو چا درته یو معلومات درکړم، وغږېدو در سره، ستا سرچینه شوه په یو ریپورټ کې، د هغه څخه د ټلیفون شمیره واخله، ادرس واخله، هغه ځان سره د تل لپاره وساته. دا ستا لپاره به یوه ډېره ښه او باوري سرچینه هم کیدای شي. د یوې موضوع اړوند غوره سرچینه چې ده هغه یعنې شاهدان دي. مثلا یو ډله ییز واده دی، په ډله ییز واده کې تر ټولو غوره سرچینه چې ده هغه د دغه واده ګډونوال دي. واده ګډونوال څوک دي؟ خلک. نو د یوې موضوع اړوند غوره سرچینه یعنې شاهدان دي. مسؤلین د سرچینې په توګه ستا ریپورټ خبر باید ځان سره مسؤلین د سرچینې په توګه ولري. که ته یو ریپورټ یا خبر جوړوي نو سرچینې وپوښته او هغه څه دي په ریپورټ او خبر کې خپاره کړه چې سرچینه یې درته وایي، چې بیا آینده کې که چیرې محکمې ته وغوښتل شي نو باید ځان سره د سرچینې په توګه مسؤلین ولري. همغه مسؤلین ستا همدغه سرچینې کیدای شي چې تا سره یې خبرې کړې وي د یوې موضوع په اړه، همدا ستا د ریپورټ مسؤلین شو چې ستا سرچینې غوره مسؤلین کیدای شي. پیاوړې سرچینه ټاکل، د ډېرو سرچینو ترمنځ پیاوړې سرچینه وټاکئ. پیاوړې سرچینه دا نه چې دا زور ولري او ځواک ولري او دا معنی نه. پیاوړې سرچینه هغې ته ویل کېږي چې ستاسې ریپورټ قوي کوي. مثلا یوې پیښې ته یا موضوع ته تر ټولو نږدې سرچینه لکه وم چې ویل یعنې شاهدان کیدای شي. نو همدغسې کوشش وکړئ چې پیاوړې سرچینې وټاکئ تر څو ستاسې په راپور خبر خلک زر باوري شي او آینده کې په تاسې باندې ښه باور وکړي. خپل باور ښه وساتئ. ستاسې باور پیاوړې سرچینې ساتلی شي چې تاسې باید په خپل ریپورټ او خبر کې پیاوړې سرچینې وټاکئ. دا د سرچینې اړوند اړین مسایل وو چې
اړینې سرچینې باید وټاکل شي، د موضوع اړوند سرچینې باید وټاکل شي، باوري سرچینې باید وټاکل شي، او د یوې موضوع غوره سرچینه عیني شاهدان دي او باید ستا ریپورټ ځان سره مسؤلین ولري چې دا سرچینې دي او پیاوړې سرچینه ټاکل. اوس د سرچینې ځینې ډولونه وایو. دا سرچینه ډولونه لري چې یو یې مسؤلې سرچینې دي. مسؤلې سرچینې دغه دولتي ادارې، وزارتونه، ولایتونه، ولایت مقامونه، امنیه قومندانیګانې، د دې ویندویان او د رسنیو د برخه کارکوونکي چې دي دا مسؤلې سرچینې دي، او همداشان د دولت کارکوونکي دا ټول مسؤلې سرچینې دي. په مسؤلې سرچینو کې هغه څوک راځي چې خبریال ته باید معلومات ورکړي. که خبریال ته معلومات وغواړي دا یې باید ورکړي، او دا د یوې پېښې مسؤلو خلکو ته ویل کېږي. د یوې موضوع مسؤلو خلک چې مسؤلیت یې په غاړه لري د ترسره کولو نه ترسره کولو، همدغې خلکو ته په ژورنالېزم کې مسؤلې سرچینې ویل کېږي. دویم عام خلک. عام خلک د یوې پېښې او موضوع عیني شاهدان چې دوی پورې اړه ولري، یا عیني شاهدان وي یا دوی پورې اړه ولري. عام خلک دغه په ژورنالېزم کې بله سرچینه ده. باندنۍ ادارې. باندنۍ ادارې په یو هیواد کې د بل هیواد پوځونه، د بل هیواد ادارې، د بل هیواد مرستندوی موسسې دا باندنۍ ادارې دي چې په ژورنالېزم کې دغه باندنۍ سرچینې یادول کېږي. نادولتي ټولنې. نادولتي ټولنې مدني ټولنو ته ویل کېږي چې په یو هیواد یا یوه سیمه یا یو ولایت کې فعالیت ترسره کوي. ځینې وخت کې ورته د ژورنالېزم په برخه کې د سرچینې په توګه ضرورت د زیاتره په ټولنیزو موضوعاتو کې ورته پیدا کېږي چې دغې ته نادولتي سرچینې او نادولتي ټولنې ویل کېږي. د چارو کارپوهان. د چارو کارپوهان د پوهنتون استادان، مسلکي خلک، دغه ټول په د چارو کارپوهانو او دغه سرچینو کې راځي. دا سرچینې چې دي دا د موضوع اړوند ښه پوهاوی لري د ځان سره، یا د موضوع اړوند دوی متخصصین وي، یا په دغه برخه کې ځانګړې زده کړې کړي وي. دغې ته ځانګړې سرچینې هم ویل کېږي چې دا د چارو کارپوهان دي. وروستی خبري سرچینې دي. ځینې وخت یو رسنۍ یا خبریال د یو ریپورټ لپاره غوره سرچینه کېدای شي، چې په دې کې دغه نړیوال اژانسونه او ورځپاڼې دا زیات وخت دغه نورې رسنۍ د یوې غوره سرچینې په توګه تکاروي. دوی څنګه سرچینې شوي؟ دوی زیات دقیق او ښه معلومات خلکو ته وړاندې کوي. دوی د خلکو ترمنځ داسې باور ترلاسه کړی وي چې دوی د یوې سرچینې په توګه هم استعمالیږي د نورو رسنیو لخوا، چې زیاتره یې وویل دغه نړیوال اژانسونه او ورځپاڼې دغه دي. نننی درس موضوع سرچینه وه. د سرچینې اړوند مسایل مو وویل چې اړینې سرچینې ټاکل، د موضوع اړوند سرچینه ټاکل، باوري سرچینې ټاکل، غوره سرچینه د پیښې عیني شاهدان دي، مسؤلین ځان سره د سرچینې په توګه لرل، او پیاوړې سرچینه ټاکل. بل مو وویل د سرچینې ډولونه: مسؤلې سرچینې، عام خلک، باندنۍ ادارې، نادولتي ټولنې، د چارو کارپوهان او خبري سرچینې. له تاسو ټولو مننه چې زموږ درس مو تر پایه وکتو. زه سعید صافی چې یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې شېبې خدای په امان، ښه وخت ولرئ.